الله عز وجل انسان ته په فطرت کې ډېرې وړتیاوې ورکړي دي. کله کله به مو ویلي وي چې پلانکی کسب یا هنر دی یا علم دی، خو که انسان په خپل ژوند کې خپل فطرتي استعداد ته متوجه اوسېږي او د زحمت او کار کولو په نتیجه کې اصلا خپله وړتیا درک کړي، دا انسان به هم د ټولنې او هم د خپل ځان او هم د دین په خیر اوسېږي. تاسې کوښښ وکړئ پر خپلو وړتیاو باندې کار وکړئ. تاسې ډېر ظرفیتونه لرئ، خو دا درک کړئ چې په کم کار کې ستاسې واضح ظرفیت معلوم دی، تاسې د کم وزن د پورته کولو توانایي لرئ. بیا به تاسې وګورئ چې په ژوند کې څونه مؤثره تمامېږي. ځینې کسان دې تر یو وخته پورې چې یو کار ته ځي د یو چا څخه په مطلق ډول متاثره سي، بیا خپل ځان هم ورسپاري، وایي ټوله تکیه زما پر ده باندې ده، څو چې دی په دې اداره کې وي زه به کار کوم، څو چې دی نه وي نو زما کارونه به د خنډ سره مخ وي. اصلا داسې نه، ته پر خپل ځان باندې کار وکړه او هر کار او هر منزل ته د رسېدو لپاره د انسان څخه زحمت او خواري غواړي. ستا خواري او زحمت به سبا تا هوسا کړي. نن که څو خولې پر ځان توی کړې، سبا دایمي اثرت ستا په نصیب کېږي.